بسم الله الرحمن الرحیم. د شریعت غږ رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله یم چې ژوند به مو په خیر او عافیت تیریږي. دا دی د یوې نوې خپرونې له لارې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو. د غازی داستان د خپرونې له لارې به تاسو درنو اوریدونکو ته د اسلام د مبارک دین په تاریخ کې د تیر سوو مجاهدینو ژوندلیکونه او همداسې د اسلام د تاریخ تیر سوي پیښې د داستان په ډول تاسو ته اورو. راځو د خپرونې پیل کوو. د خپرونې پیل د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د ژوندلیک څخه کوو. د ژوند اسلام ته داخليدل او همداسې هغه غزاګانې چې د شرکت پکښې کړې وي او د وفات په اړه مکمل معلومات تر تاسو رسوو. د خالد بن ولید رضی الله عنه د کارنامو د بیانولو لپاره مو د خالد بن ولید رضی الله عنه ژوند کتاب انتخاب کړی. راځو په لومړي سر کې د کتاب د لیکوال خبرې راوړو. د کتاب لیکوال لیکي: الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام النبيين وقائد المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم وسلق طريقهم وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. أما بعد، د نړۍ تاریخ د حق او باطل په بشمیره جګړو شاهد دی. په دې جګړو کې د بری او ماتې معیار د اسلام د یو ستر پوهاند د وینا پر اساس په 50% د جنګیالیو په عقیده، هدف او مورال پورې اړه لري. د اسلام د تاریخ پیښې او د خالد بن ولید رضی الله عنه حیرانونکې کارنامې زموږ د خبرې تایید او ملاتړ کوي. د پورتنیو خبرو د تایید لپاره د دې کتاب پیښې هم کافي دي، خو زه د مثال په توګه د هغه وخت د مسلمانانو د جنگي روحیې د څرګندونې لپاره د خالد رضی الله عنه د هغه لیک یوه برخه رانقلوم چې د پارس د باچاهي یو سپهسالار هرمن په نامه یې لیږلې وه. د لیک برخه په دې ډول ده: پر داسې وخت له ځانه پرته هیڅوک هم مه ملامتوه، ځکه ما له ځان سره داسې خلک راوستي دي چې پر مړینه او شهادت دومره مین دي څومره چې تاسې د ژوند پر خوږو مین یاست. نو دا د هغه وخت د مسلمانانو مجاهدینو د اسلامي عقیدې او مورال یو غوره مثال دی او د هغوی د بری راز په همدې کې نغښتی وو. په شهادت مین قوم تل آزاد او کامیاب وي. د کتاب لیکوال بیا وایي: ما په همدې هیله د دې کتاب مطالب راټول کړي دي چې زموږ سرښندونکو مجاهدینو ته د هغه اتلانو د اتلولۍ او سرښندنې انځور مخ ته ودرېږي چې په خپلو سپېڅلو وینو یې د روم او فارس امپراتورۍ د جاهلي نظامونو د تیارو په وړاندې د اسلام د ازادۍ بخښونکي نظام مشال بل کړ. او دا هم ورته څرګنده سي چې د هغه وخت د یو موټی مسلمانانو د بری راز چې د روم او فارس د امپراتورۍ کمبله ورټوله کړه په څه کې نغښتی وو. هغوی یو مخ د قرآن کریم د سورة البقره د 240 د آیات مصداق و، یعنی ډیر ځله داسې سوي دي چې یو کوچنی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاسي سوي دي. د هغه وخت د مسلمانانو د کامیابۍ راز په سرښندنه، صبر، استقامت، یووالي او ثبات کې نغښتی وو. که زموږ اتل مجاهدین د الله تعالی په لار کې ځانونه د دې صفاتو په وسیله سنبال کړي، نو د مرستې، فتحې او کامیابۍ ضمانت یې الله جل جلاله کړی دی. نور به د ختیځ او لویدیځ د فرعوني او صلیبي ځواکونو له وحشت، بربریت، د وسلو او ځواکونو له ډیرښت څخه به هیڅ اندېښنه ونه لري. درنو اوریدونکو، دا و د کتاب په اړه د لیکوال خبرې چې تاسو ته مو واورولې. راځو د خالد بن ولید رضی الله عنه د ژوندلیک پر لور. نوم یې خالد رضی الله عنه، تخلص یې ابو سلیمان دی او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لخوانه ورته په جګړو کې د بېساري زړورتیا او سرښندنې له امله د سیف الله یعنی د الله جل جلاله توره لقب ورکړل سوی و. دغه نومیالی او اتل صحابي له هجرت څخه 20 کاله د مخه په مکه مکرمه کې زیږېدلی و. د 21 کلونو په عمر د حمص په ښار کې پر 21 هجري کال وفات سو. خالد رضی الله عنه د عربو په یو مشهور قبیله بن مخزوم پورې منسوب و. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم انا یعنی فاطمه بنت عمرو بن عبید د خالد رضی الله عنه د غوره نیکه مخزوم د المسی یعنی عمران بن عمرو المسی و.
همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سکه خاله عتیکه بنت عبدالمطلب د خالد رضی الله عنه د سکه اکا ابو امیه بن مغیره ښځه وه. د نبی علیه السلام دومه خاله مبصره د خالد رضی الله عنه د نیکه یعنی مغیره د لمسي عبدالاسد بن حلال ښځه وه. ام سلمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن هم د خالد رضی الله عنه د اکا ابو امیه لور وه. د خالد رضی الله عنه مور لبابه صغرا بنت حارث حلالیه د نبی علیه السلام د میرمن ام المؤمنین میمونه خور وه. د خالد دویمه خاله لبابه کبرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا عباس رضی الله عنه ښځه وه. د خالد رضی الله عنه پلار ولید بن مغیره د نوم او نسب خاوند و. سربیره پر دې یې په خپل قوم کې د پوهې او تدبیر له امله هم ښه نوم درلوده او خلکو به ورته په درنه سترګه کته. له نورو قومونو سره به چې کومه شخړه او معامله پیدا سوه نو د مکې خلکو به دی د جوړجاړي لپاره ورلیږه. خالد رضی الله عنه له کوچنیوالي راهیسې ډېر هوښیار او زړور و. د ځوانۍ له پیله یې له آس غلولو، غشه ویشتلو، نیزه وهلو او تورې وهلو سره ډېره مینه وه او بشپړ مهارت یې پکښې درلود. چې ځوان سو نو دغه ټولې ښېګڼې چې د هغه وخت د ځوانانو غوره صفات ګڼل کېده په ده کې تر هر چا زیات وه. هغه په جګړه کې بالکل د لوړ فطري استعداد خاوند و. تر اسلام راوړلو د مخه هم د مکې د قریشو د نظامی کمپونو انتظام، د لښکرو سامان ساتل او د سپرو د رسالې مشري د هغه پر غاړه وه. هغه دغه وظایف په ډیره ښه توګه سرته رسول. لکه څنګه چې موږ وینو د احد په جګړه کې هغه مسلمانانو ته زشت زیات زیان ورولی و. درنو اوریدونکو، راځو د خالد رضی الله عنه د اسلام پر لور باندې د حدیبیې صلح ته الله جل جلاله فتح ویلې ده. خو دا فتح او کامیابی د جسمونو نه بلکې د زړونو فتح ده. د اسلام د خپرېدو لپاره امن پکار و او هغه د دغه صلح په برکت د اسلام په برخه سو. دا صلح او روغه په خپله دشمنانو هم بری ګاڼه. د قریشو او مسلمانانو ترمنځ چې تر دغه وخته پورې کوم جنګونه سوي دي په پوځي لحاظ په هغو کې هر ځای د قریشو په صفونو کې د خالد بن ولید رضی الله عنهم په ښکاره ډول لیدل کیږي. د جاهلیت په زمانه کې د سپرو لښکرې دته سپارل سوي وې. د احد په جګړه کې د قریشو د لښکرو ښویدلې پښې د ده په بېسارې مېړانه راټینګې سوي وې. د حدیبیې په معامله کې هم د قریشو ګزمه د همدې پیاوړي اتل تر قومندې لاندې وه. خو سره له دې ټولو خبرو هم د قریشو دغه لوی سپهسالار اسلام ته تسلیم سو. وایي چې د هغه ورور ولید بن ولید رضی الله عنه چې تر ده د مخه مسلمان سوی و ده ته لیک ورواستوي او داسې ورته لیکلي وه چې خالده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم له مانه پوښتنه وکړه چې ته ولې نه مسلمانېږې. د دغه لیک له لوستلو وروسته خالد رضی الله عنه په همدې ورځ له مکې نه راووت او د مدینې پر لور روان سو. په لاره کې د ده د جنگ او جګړو ملګری بن العاص رضی الله عنه هم ورسره ملګری سو. هغه پوښتنه ورڅخه وکړه چې چیرې ځې؟ ده ورته ویل د مسلمانېدو لپاره ځم. اخر به تر کومه پورې؟ بن العاص ورته وویل زما هم همدا نیت و. نو دواړه یو ځای نبوي دربار ته ورغله او په اسلام مشرف سوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه په مسلمانېدو په دغه الفاظو د الله جل جلاله شکر ادا کړ. الحمدلله الذي هداك في الاسلام، یعنی ثنا او ستاینه هغه الله لره ده چې ته د اسلام پر لور هدایت کړې. په دې توګه هغه توره او د میړانې جوهر چې تر اوسه د اسلام پر ضد ترېنه کار اخیستل کېده د اسلام د مینې او محبت د خپرېدو په لاره کې په کار واچول سو. د خالد رضی الله عنه له اسلام راوړلو نه وروسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل ستا نه زما همدا هیله کېده چې ته به حتما مسلمانېږې. خالد رضی الله عنه عرض وکړ ما له مسلمانانو سره ډېر مخالفت کړی دی، له دې امله زه بخښنه غواړم. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت بنیادی اصول بشریت ته د امن او سلامتیا د لارې ښودل و، نه د شخصي کینو او جګړو انتقام اخیستل، نو د خالد رضی الله عنه د نه بخښلو هیڅ سوال نه پیدا کېده. له دې امله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ډاډګیرنه ورکړه او له اسلام نه مخکې خطاګانې ورته وبخښلې. د مکې د فتح او نیولو پر وخت چې خالد رضی الله عنه د مسلمانانو د یوې ټولګۍ د افسر په توګه د نبی علیه السلام له مخ نه تیر سو، نو نبی علیه السلام پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟
خلکو ورته ویل چې خالد دی. نبی علیه السلام ورته ویل دا د الله جل جلاله توره ده. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ونډه د موته په غزا کې. موته په شام کې د یو ځای نوم دی چې د بلقان دی خواته پروت دی. په عربو کې چې کومې شرقي تورې مشهوره دي هغه په دغه ځای کې جوړیږي. محمد صلی الله علیه وسلم د بصرې د باچا یا د روم د قیصر په نامه یو خط لیکلی و. د شام او عربو په سرحدي سیمو کې چې کومو عربي رئیسانو واکمني درلوده په هغو کې یو شرحبیل بن عمرو هم و. دی د همدې بلقان سیمې حاکم او د قیصر تر فرمان لاندې و. د عربي کورنۍ له ډېرې مودې راهیسې عیسایي مذهب منلی و او د شام په سرحدي سیمو کې یې حکمراني کوله. د محمد صلی الله علیه وسلم لیک حارث بن عمیر وروړی و، خو شرحبیل سربیره پر دی چې لیک ته مثبت ځواب ورنه کړ هغه شهید هم کړ. د حارث د قصاص او پور اخیستلو لپاره محمد صلی الله علیه وسلم 3000 لشکر تیار کړ او شام ته ولېږه. زید بن حارث چې د نبی علی السلام یو آزاد کړي مریی و د دغه لشکر سپسالار وټاکه او ورته وویل چې که د شهادت لوړ مقام دی په برخه سو نو جعفر تیار او که هغه هم شهید سو نو عبدالله بن رواحه به د دې لشکر سپسالاران وي. زید رضی الله عنه مریی و خو آزاد سوی و. جعفر تیار د علی رضی الله عنه سکه ورور و او نبی علیه السلام ته ډیر نږدې و او عبدالله بن رواحه یو مخور انصار او مشهور شاعر و. د خالد رضی الله عنه په څیر نومیالی جګړن هم په دې لشکر کې و. لدې کبله خلک په دې خبره ډیر حیران و چې د جعفر تیار او عبدالله بن رواحه غوندې مخور او خالد رضی الله عنه غوندې توریالي اشخاص موجود و. نو زید بن حارثه په څه وجه سپسالار وټاکل سو. دا خبره په خلکو کې ډیره خپره سوه، خو اسلام چې د کوم عام مساوات د ټینګولو لپاره راغلی و د هغه لپاره دغه راز قرباني او ایثار ته ډیره اړتیا وه. که څه هم دا جګړه د قصاص لپاره وه، خو څرنګه چې د مسلمانانو د ټولو جګړو اصلي هدف د اسلام خپرول و نو له دې امله محمد صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمایل چې لومړی هغوی اسلام ته راوبولي. که هغوی اسلام ومانه نو جنګ ته هیڅ ضرورت نسته. کوم وخت چې دغه لشکر له مدینې نه روان سو نو جاسوسانو شرحبیل ته خبر ورکړ. شرحبیل د لشکر د مقابلې لپاره لږ ډیر 100,000 لشکر تیار کړ. له بلې خوا په خپله د روم قیصر هرقل د قبایلو د بېشمېره لشکر سره راغلی او په معارب کې چې د بلقا په سیمه کې پروت دی واړول. زید رضی الله عنه چې له دې حالت نه خبر سو نو ویې غوښتل چې نبی علیه السلام له دې پیښې خبر کړي او بیا د هغه حکم ته انتظار وکړي. خو عبدالله بن رواحه رضی الله عنه ویل چې زموږ اصلي مقصد د دغه سیمې نیول نه بلکې د شهادت لوړ مقام ګټل دي او دا شی موږ ته هر وخت په لاس راتلی سي. لنډه دا چې دا لږ شمېر خلک د جنګ پر میدان ورګډ سوه او پر 100,000 پوځ یې برید وکړ. په دې لړ کې زید رضی الله عنه د ډیرو غشو او نیزو ګزارونه وخوړه او شهید سو. د زید رضی الله عنه له شهادت نه وروسته جعفر بیرغ په لاس کې ونیوه. له خپل آس نه راتاسو. لومړی یې په خپله د خپل آس پښې غوڅې کړې او بیا یې په یوه داسې خونړۍ جګړه لاس پورې کړ چې په تورو ټوټې ټوټې په ځمکه ولوېده او شهید سو. عبدالله رضی الله عنه وایي چې ما د هغه مړی لیدلی و. د تورو او نیزو نه نیوي زخمونه پرې معلومېده او ټول ګزارونه یې د مخ له خوا نه خوړلي وه. د شا پر برخه یې یو داغ او ټپ هم نه معلومېده. د جعفر رضی الله عنه څخه وروسته عبدالله بن رواحه د اسلام بیرغ پورته کړ. ده هم د زړورتیا او میړانې جوهر وښوده، خو په پای کې دی هم شهید سو. د عبدالله بن رواحه رضی الله عنه له شهادت نه وروسته مسلمانان لږ پریشانه غوندې سوه، خو ثابت بن ارقم انصاري د اسلام بیرغ راپورته کړ او ویې ویل مسلمانانو اوس تاسو په خپلو منځو کې د یوه تن مشري ومنئ. ټول ورته ویل چې موږ ستا په مشري راضي یو، خو ثابت رضی الله عنه ورته ویل زه د دې کار وړ نه یم. زما په فکر خالد رضی الله عنه د دې کار لپاره وړ دی. ټولو په اتفاق سره د هغه خبره ومنله. خالد رضی الله عنه راوړاندې سو، د اسلام بیرغ یې پورته کړ او په داسې میړانه وجنګېده چې په یوه ګزار به یې د دشمن پوځیان ځای پر ځای کېده. په صحیح البخاري کې راغلی دي چې په دغه ورځ د خالد رضی الله عنه په لاس کې 8 تورې ماتې او کږې سوې،
خو له دومره میړانې سره هم له 3000 کسانو مقابله له 100,000 تنو سره ډیره ګرانه وه. دا د خالد رضی الله عنه د میړانې او تدبیر نتیجه وه چې دغه لښکر روغ را خلاص سو. د شریعت شغ رادیو درنو اوریدونکو، د غازی داستان لومړنۍ خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې داسې خپرونې مو پر الله جل جلاله سپارم. شاد او آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.